अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद फरदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीना व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या व बिल कुरआनिल अज़ीम वल हदीस क़ुदवतन व इमामा व बिअबी हनीफ़त रहमतुल्लाहि तआला अलैहि मज़हबन व मसलका व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अम्रैन मा तमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू किताबुल्लाहि व इत्रती व दअवतनी व अलिमतु अन्नक स्वादिकुन व लक़द सदक़त व कुन्त क़ब्लु अमीना व लक़द अलिमतु बिअन्न दीन मुहम्मदिन मिन खैरि अल अदियानिल बरियति दीना फलौला मखाफ़तु लौमिन औ हिज़ारु मसब्बतिन लवजदतनी समिहन बिज़ाक मुबीना। दुरूद शरीफ पढ़ें। बुज़ुर्गवार किराम, पैगम्बर अलैहिस्सलाम मुबारक फरमाई दी थी रसूलुल्लाह मुबारक पखपल उम्मत बांधे निहायत ही मेहरबान है। ए ज़माओ में था तरक्तु फ़ीकुम अम्रैन ज़बरदस्ता सुनज़मा आओ पता सो कि दो चीज़ों न प्रेदम पमा बपना राजी होता सो कि दो चीज़ों न प्रेदम मातमस्सक्तुम बिहिमा लन तज़िल्लू। तर्क में हो रहता सो पागी मंगूल खाखड़ी लन तज़िल्लू गुमराह बनशे। आग दो चीज़ों ने चीदी किताबुल्लाहि व इत्रती, ये वो कुरान यसवी मुबारक थे जदे कुरान यसवी मुबारक बांधे बा दधे पर लफ्ज़ बांधे व तजान पुए की दधे पर माना बांधे बजान पुए की आओ पदी बहमल होगी।
دا درې خبرې د الله د کتاب سره متعلق دي. په لفظ به ځان پوه کړي، په معنا باندې به ځان پوه کړي او په هغې به عمل وکړي. که هغه د اعتقادیاتو متعلق ایتونه وي، که د اعمالو متعلق ایتونه وي، او که د اخلاقو متعلق ایتونه وي. او دویم چې دی وعترتي زما الواد او خاندان. زما د الوادو او د خاندان به خیال ساته، د دوی به احترام کوئ، د دوی به تعظیم کوئ. زما دی الواد سره به محبت کوئ. تیر وخت کې یو سړی و، هغه وی زه سید یم، مې ته سند بیان کا. دا خو به هر سړی راولېږي چې زه سید یم، مې ته سند بیان کا. هغه په هغې عاجز شو، مې چې بیا ته ونه وایي هسې نه چې کافر نه شي. ته د نسب د رسول الله دعوه کوې، نو ته خپل د دې سند موږ ته بیان کړه. بې د سنده خو موږ خبره نه منو. پنځپیر مولوي صاحب زوی دلته راغلی و، زموږ د سبق ملګری دی، خو تیز دی. محمد امین حاجي صاحب د دغه روزې سره نږدې جلسه وه، د هغوی وایي چې تاسو وایي چې دا موی مبارک د رسول الله دی، دا ویښته مبارک د رسول الله د سر دی. په دې تاسو سند پیش کړئ، نو لاول بیا زه ښکل کړم، او که سند نشئ پیش کولی نو هسې په پیسې مه راغونډوئ. دوی ته عاجز پاتې شوي. پیر سباق شریف ته یو سړی راغلی و، وی ما سره دا ویښته د رسول الله دی، ما لی راکړه. وی دې ونیسه چې خلک یې وویني. جلسه وه، ما مخکې بیان وکړو، هغه بس ما له راکړو. ما ته یې وی چې سند ورسره دی، نو هغه سند مکمل جناب رسول الله ته رسېدلی و. زما د دې حدیث مبارک و سند جناب محمد رسول الله ته مکمل رسېدلی. دا داسې نه کېږي، ته به د دې خبرې سند بیانوې. نو ستا سیادت په موږ ومنو، او بیا په موږ ستا احترام واجب دی او فرض دی. ټوله خبره په جناب رسول الله کې ده. نبی علیہ السلام مبارک یو سړی و، رسول الله په خوب کې ولیده. وی ته بغداد ته لاړ شه. لفظ اصل کې بغداد دی، باغداد
باغ د عدل باچا انوشیروان بابا دی کی عدل کو زکوتا بغداد مرکز دا نیکان و اولیاء دی امام غزالی غنی سڑی ملتا دی او دیر دا اولیاء و مرکز دی وی التلان شاہ پلان کی نمی و سڑی دی آغتا گوایا چستا پا حق کی دوا قبول شوا آغتا دا خبر زمانہ و رسوا سڑی چی راپا سے دووی چی دا خوڑیر لری دی التبز سنگا لارچم پا دوی مشپی بیا خوبولی دو ویتا بغداد تلانڑی آغا سڑی تا خبر ورکا چستا پا حق کی دوا قبول شوید آغا سڑی گوری مجوسیو مجوسی دیتا وی چی دا اور عبادت کئی اور تا خدای وی آغا بیاسو وی چا دیر لری دی دا وی مزل دی پدری مشپی بیا خوبولی دو چا تا سنگا لانڑی حال تا لانشا خدای و رسول مہربان دی آغا تا خبر ورکا چستا پا حق کی دوا قبول شوید آغا سڑی سورلی پیدا کلا او لاړو ډیری ورځې پس بغداد ته ورسېدو چې ورغی سړی ډیر زیات مالدارو مجوسی و صح مالدارو سکسان وزره ناستو چې ما ته وی چې ته څنګه عالم یې ډیر لرې نه عالم بزرګواري کرام یو پټي داسې راوخوځي ښه ګرمي ده چې داسې خلک پکې راشي هوا پرې لګي نو خبرې دقسې یو پټي وخوځېږي چې مجلس ته علم کې پراخي وکړي نو الله فرمایلي دي یفسح الله لکم الله بستا ته چې پراخي وکړي په مجلس کې الله بستا روزي پراخ کړي قبر بدل پراخ کی آخرت بدل پراخ کی دنیا کے بدل رزق پراخ کی ما ستاسو خدمت کے عرض کو شاغ سلی سرسکا سانوی سیب زر آغلی محتا تسو خبرکو او زد رسول اللہ دا طرف راغلی ویخا کسانی پاسول سپاتی شو وینا سیب خبر دراز دا بیم پاسو آغیم پاسول ورتے بھی سیب خبر دادا کہ رسول اللہ ما درے کرتی بخوب کی اڑی دو ما تے ہوئی شئی آغت ہوگا یا تیرا تا یاد کری چستا پا حق کی دوا قبول شویلا ویخا ویزو خود و رسول نما زخو منکری ما خود و رسول ناتش پرستی ما وی ارس چی دی خدا ما تا رسول اللہ بیدی دی ویخا رسول اللہ دا خبر چې وته ورسېدله فورا وی
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسلمان شو. بیا هغه خپل خلک راوغوښتل چې زه مسلمان شوم، که تاسو مسلمانان شوئ نو زما دا ډېر مال دی په دې کې به ستاسو مکمل برخه وي، که اسلام نه راوړئ نو تاسو نو به خپلې پیسې واپس علم. هغوی هم ټول مسلمانان شو. د رسول الله خبرې داسې نه وي، هغوی ټول مسلمانان شو. بیا کور ته راغی، خپل ټبر ته ویې داسې د هغه مسلمان شو. یو زوی یې وغیر غوښته، وی زویه دغه خور ما تاله په نکاح درکړې وه، مجوس چې کوم دی د خور سره نکاح او د ترور سره نکاح رواوي، د مور د خور سره نکاح رواوي، او بل د خور سره نکاح رواوي. وی دا ما تاله په نکاح درکړې وه، اوس ته څنګه وی؟ ما اسلام راوړی دی، راوړې که نه راوړې؟ هغه هم راوړه، ځکه دی مشر سړی و، د مشرانو خبره خلک مني. هغه لورې مې اسلام راوړو، وی باز نکاح ختمه شوه، تاله به بله کوم، دله به وی یاد لره بچیه تاله چې ما نکاح کوله او په هغې ما عظیم دعوت ورکړو د دې خور سره. هغې کې د جناب رسول الله څه فقیران الواد راغلي وو. دې سړي ته وایي ته په ځان پوه کړه. هغوی ما کېنولو، ښه ډوډۍ مې پرې وخوړله، دعوت مې ورکړ چې هغوی پاڅېدل. نو ما ته یې وی چې ستا حشر دی الله د جناب رسول الله سره وکړي. حق دوا زما قبوله شوه، زه مسلمان شوم. وعترتي زما د الواد به خیال ساتئ چې زما الواد وي، چې په دروغه دعوې نه کړې. ټوله خبره زمونږ وروره په رسول الله کې ده، او دویمه په مدینه منوره کې ده. ما یو ځای نه داسې مسجد نبوي کې خاوره راغېښتل، یو سړي راته وایي هذا شرک ما لیس بشرک هذا تبرک. ما داسې یو سنگ مرمر خراب شوی و، هغوی په دونه ساعت کې ټیک کوي، خاوره راووته، لاندې خاوره، هغه مې ځان اوس هم راسره ده. مې بس چپ کړه. جنگلی مبارکې ته ما داسې ګوتې وروړې، پولیس والا ولاړو، وی شرکون ما ليس بشرك إنك بالواد المقدس تواصل اختك. موسی علیہ السلام چې کوی تو ته راغی، خدای ورته وی پخلعنا علیک، پڼې دې وباسه. إنك بالواد المقدس تواصل، په زبردست مبارک مقام یې سپلی لرکه. ما هذا قرآن، بس سړي سر ښکته کړ. یاره هغوی ته چې دلیل پیش کړي نو زمونږ د دې پښتنو په شان دین نه دي، بس بیا خبره مني. انیس الاسلام زوی مې راسره و، حج له تللي و. نو بس هغه دغه آخري حج مې و، بس نوره معامله اوس خرابه شوه. هر کال به 2-3 زره تللي بس.
په دې کې زه داسې را روان وم دی راسره پولیس والا ما ته واسطه وی راشه وی دلته راشه وی لاندې کوشه لاړ شه بیت الله ته ورشه لا زما اجازه ده زه د سره ځم چې تا څوک مني کې وی زه بیت الله ته ورشم خدای خوشحاله که پولیس والا وګورئ هغوی سره تماچې وغیره نی خو ډېر لوی روبې وي زموږ دې سره تماچې او ماشینونه وي خو څه روبې نی د هغوی روب ډېر زیات دی هغه بس بیت الله ته رسول زوی مې هم راسره دی رکن یمانی سره مکمل بیت الله ته داسې وروختېدم مقاعد بنیاد د بیت الله ته وایي په هغې وروختم بیا یو سړی و هغه څه پټوم کټ کړ بیا دلته یې کلي ته رالېږلي وو زه لا راغلم نو دغه زمونږ ټول سندارې مدار په هغې دی مدینه طیبه امام مالک دا څه داسې ټوکه خبره نه ده امام مالک امام دار الهجرت لوی عالم صاحب المذهب یو دا حج فرضي کړو خو نفلي حج لنته وی ير عشان چې زه مکه معظمه کې من شم د دې خورې مرګ زه وایم چې دلته دفن شم چې دلته دفن شم بس په دې کې سوچ سمجھ کو په دې کې چې لاړ شم که نه رسول الله مبارک په خوب کې ولید نیکان رسول الله په خوب کې ویني هر څوک یې نشي لیدی پاک هستی ده چې د سنتو تابعداري په سنتو پوهېږي پیغمبر علیه السلام یې په خوب کې ولیده وی رسول الله وی د خدای پیغمبر دا مدینه منوره ماته ډېره ګرانه ده د خدای پیغمبر زما به په دې عمر کې څونه وخت پاتې چې مکې معظمې ته نفلي حج لاړ شم د هر سړي شوق کېږي بیت الله مبارک ووینم عرفات باندې ودرېږم خو وی دا یریږم چې هسې نه چې هلته مړ نه شمه زه وایم چې دلته مړ شمه اوس هم مدینه طیبه کې دی جنت البقیع کې دی پخوانی قبر یې دی ما لیدلی دی بار بار خو هغوی چاته ښیي نه ګورې ښه نه پې لیکل شته او نه پې څه شته خو موږ د کتابونو نه هغه ځای نه زده کړي دي وی رسول الله زما په عمر کې څومره وخت پاتې دی زه خو سپین ږیری یم رسول الله ورته داسې کړی داسې دی راپاڅېدو پنځه ګوتې یې داسې ورته ونیولې یاره زما 15 ورځې عمر پاتې دی که 15 میاشتې دی که 15 کاله دی شک شوبه پیدا شو د عالم په خپل خوب کې شک شوبه شک شوبه وي خامخا شک شوبه پیدا شو یاره دا خو فیصله ونه شوه یو خپل خادم ته وی چې لاړ شه محمد ابن سیرین رحمه الله تابعی معبر الرؤیا دا سه تعبیر د خوب به ورکو چې غږ مکو رزلونی او دوه کسان لاغلی دلته ماله خوب بار چاته نه وګوري پام کو وګوري لا تبا بدی کی
خوب د تعبیر تابع دي چې څنګه تعبیر یو کا اقص وي دا زه ناستم وړي دي دغلته بار هغه یو مال راغی استاد ما داسې خوب لیدلی دی هغه مرګري ته مې وی چې د دې خوا راشه د خوب د الوی چې د ده نه مور خفه ده هغه ما ته اواز راکړه چې بله شپې هم والد هغه بل کور ته تللې ده مې د دې دا خوب ستا دا وایي چې تا نه مور خفه ده تباه شوې مور چې د نه خفه شوه پلار نو بیا څه کوي مشر ورور به هم خیال ساتي دا هم په شان د پلار دی هغه ته یې وایي چې لاړ شه محمد یو سړی ورته راغی محمد ابن سیرین ده وی صاحب دا یو ښځه وه پرون راغلې وه جینۍ ښځه ده کور کې یوازې ده کور یې هم شته مالدار هم ده وی ما ورته وی چې وار وکړه ما ته یې وی چې که نکاح ته کوې نو زه ورته تیار یم تیار یم وی ما ورته وی چې وار وکړه استخاره وکړه ما استخاره وکړه رسول الله چې کومه طریقه ښودلې ده هغه مې وکړه خوب کې مې ولیدله چې دا جینۍ داسې په ځمکه را روانه وه یوه لیشته ډېره ښکته وه قامت یې ډېر کم وی دا خوب ما لیدلی دی وی دقسې لیدلی دی رښتیا وی او هله وی ورشه نکاح ورسره وکړه جون کې یو څو ورځې پاتې دي او مال یې ډېر زیات دی هغه چې لاړه نکاح یې وکړه هغې سره یې صحبت هم وکړو هغه به درېیمه ورځ وفات شوه ټول مال او کور او ځمکې دلته پاتې شوې ده به داسې تعبیر کو ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې د خپل خادم یې وی لاړ شه چې داسې یو مسلمان دی زما نوم به ګورې نالي هغه ته ووایه چې یاره زه هم لرې چې هغه ته ووایه چې داسې یو مسلمان رسول الله په خوب کې د دې دا پنځه ګوتې ورته داسې کړې چې د دې څه تعبیر دی هغه سړی لاړ وی داسې خوب لیدلی دی بیا او وی ښه دا خوب د هر کوجا د لیدو قابل نه دی دا یو چا لیدلی دی چې په دې زمانه کې د هغه عمر عالم نشته نوم یې واله وی ما ته یې وی چې صاحب نوم ورته ماله وی زه نوم ماله خو دا امام مالک دی وی پېژنده وی بس صاحب ما ته وی ورشه که نوم نالي که نه بیا ورته تعبیر نه کومه ورشه ورته ووایه چې راغې وی صاحب هغه ما خوب بیان که ته یې وپېژندې وی زه بس ټیک ته ورته ووایه وی بس لاړ شه امام مالک ته ووایې چې تا ته رسول الله وویې چې ته ما نه تپوس کوې چې که نه عمر کې مې څومره وخت پاتې دی کومه ځمکې کې به زه دفن کېږم وی رسول الله ته وی ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير وی رسول الله ته وی چې د پنځو خبرو علم صرف د خدای سره دی ما سره هم نشته جبریل سره هم نشته عزرائیل سره هم نشته هغه ته پته ولګي چې ورته ویې لاړ چې د پلن کې نه روح کټ کا علي واله مخکې پته نه لګي هغه ته یو علم ان الله عنده علم الساعه علم د قیامت یو الله سره دی ان الله عنده علم الساعه وينزل د باران علم د خدای سره دی موسمیات والا چې سوي نو هغوی مکان ټکي وي هغه موسمیات والا یو سړی و ما ته دا امکان پیژنې چې څه دي
هغه غریب امکان نه پیژن مې امکان سلب د ضرورت ته جانبینو ته وایي دا منطقي خبر ده او یو په دې خو نه پی هغه په علی باندې وایي علم غیب دي ته وایي چې بې د علی نبي وينزل الغيث بالله باران بټول وي که خیر به که شر به پکې ويعلم ما في الارحام دریم علم چې په الله پورې خاص دی چې د مور پر رحم کې کم معشوم یا معشومه دا بد شقی دی که سعید دی نه دی علم دی او خدای سره دی سلورم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ایس نفس تدان پتہ نہیں لگی چې سبا بزت سکو شتا به ارادی چې سوال ادا کوم دغه په ځای ببل کارو کی او پینزم وما تدري نفس ما بأي أرض تموت دا اچا ته پتن لګي چې د دې د دپن په کوم ځمکه کېږي کوم ځمکه کې به مري ان الله علیم خبیر ان الله علیم بظاهر الاشیاء او خبیر بباطن الاشیاء په ظاهر او په باطن علم د یو خدای دی ما ستاسو خدمت کې عرض کوو چې مدینه طیبه د هغې ځمکه بس بیا الحج ته لاړو ملته کې واپس شو واخر دعوانا الحمدلله ما نن ټیم لږ زیات ولګېدو خیر خلک هم خدای راغونډ کړ خیر سنت کوئ